لا تحزن د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده، زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. لمونځ ژباړه: ای مومنانو، په صبر او لمانځه سره له الله تعالی نه مرسته وغواړئ. کله چې غمونه او اندېښنې ستا د زړه کور ته مخه کړي نو راولاړ شه، اودس وکړه او خپل رب ته سر په سجده شه. په دې سره به د زړه ډاډمن او هره ستونزه به درته وړه ښکاره شي. عایشه به یې فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به چې کله کومه ستونزه ورپېښه شوه نو پر لمانځه به ودرېده او بلال ته به یې وویل چې ای بلاله، موږ پر لمانځه دمه کړه. د صلات الخوف یعنی د ویرې پر مهال د لمانځه فلسفه همدا ده چې په دې سره ایمان پیاوړی او زړونه ورسره ډاډمنېږي. 5 وخته لمونځ پر موږ د الله تعالی ستره لورینه ده، ځکه په دې سره ګناهونه بخښل کیږي، درجې اوچتوي او د ډیرو بدني او روحاني ناروغیو شفا پکې نغښتې ده. تاسې هغه چاته ځیر شئ چې لمونځ نه کوي او جومات ته یې شا کړي وي، په ظاهره به درته خوښه او ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه مړه دي، ځکه داسې کسان تل په یوه نه یوه اندېښنه کې ښکیل وي. صبر د صبر په ګڼه ځانونه په سولل د هوډمنو او عقلمنو خلکو صفت دی. دغه خلک له ستونزو سره مخ شي نو په صبر خپل زړه ډاډمنوي او د ایمان په پخوالي د حالاتو مقابله کوي. همداشان که زه او ته صبر ونه کړو نو څه به وکړو؟ آیا تر صبر پرته بله چاره شته؟ که لري نو موږ ته یې هم راوښیاست. له لویانو څخه یو تن غمونو او مصیبتونو په مخه کړ، لا به له یوه نه خلاص نه و چې بل به یې پر کاله اړولی و، خو د دغو ټولو پر وړاندې به یې صبر سپر کړی و. لویان تل له ستونزو سره همداسې پهلواني کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل ناروغ شو. د طبیب راغوښتو په اړه ترې اجازه وغوښتل شو، نو ویې فرمایل چې طبیب زه کتلی یم. خلکو وپوښته چې څه یې درته وویل؟ هغه وفرمایل چې طبیب یعنی الله تعالی وایي زما چې څه خوښه شي هغه کوم. صبر وکړه. هو، الله تعالی ته صبر وکړه او خپلې غوره پایلې ته انتظار وباسه، ځکه چې د صبر میوه خوږه وي. ما د لویانو سیرت او تاریخ لوستی چې د غمونو انبارونه به یې پر سرونو پریوتل، خو د حق لپاره به لکه د غرونو ثابت ولاړ و. یوازې دا نه، بلکې د مصیبتونو مقابله به یې کوله او حوادثو ته به یې ننګونې ورکولې، تر دې چې د غمونو له ترږمیو په راوتو به بریمن شول. د ټولې نړۍ غمونه پر سر مه اخله. څه خلک داسې وي چې پر خپله بستره د خوب لپاره غځېدلي وي، خو په مغزو کې یې نړیوالې جګړې اوړي راوړي. هسې یې خپله وینه توده کړې وي او په دغه خیالي جنګ کې دوی ته په غنیمت کې ډول ډول اندېښنې او ستونزې په لاس ورځي چې په پایله کې د معدې زخم، فشار او د شکرې پر ناروغۍ اخته شي. له پیښو سره یو ځای درومي، د نرخونو په لوړېدو یې غصه سر ته خیږي، د باران په نه کېدو شور او ځوښ کوي. ژباړه: دوی هر زورور اواز د ځان پر ضد ګڼي. داسې خلکو ته زما سپارښتنه دا ده چې د ځمکې کوره دي پر سر نه باروي. پیښو او حوادثو ته دي په کلمو کې ځای نه ورکوي، بلکې پر ځمکه دي پرېږدي. ځینې خلک سپنج ته ورته زړونه لري، پیښې او حالات پرې ډیر ژر اغېز ښندي او اندېښنې په اسانۍ ښکار کولی شي. دغه ډول زړه نږدې دی چې ګوګل ونړوي او سړی له منځه یوسي. حقپال خلک له دغه ډول پیښو نه عبرت او پند اخلي، ایمان یې لا پسې پیاوړی کیږي. د دې برعکس د بې زړه خلکو طرح او ویره لا پسې زیاتیږي. دغه ډول بې زړه خلک د دغه ډول وهمونو په پایله کې هره ورځ ځانونه پر پڅه چاړه وژني. که ټیکاو او سپېڅلی ژوند غواړي نو د پیښو پر وړاندې په اتلولۍ مبارزه وکړئ، ځان تر پیښو هم پیاوړی کړئ، نو بریمن بشئ. افسوس د هغو کمزورو خلکو پر زړونو چې پیښې او حوادث یې لکه د وچې پاڼې رپوي. ژباړه: ته به ارومرو دوی له بل هر چا نه د ژوند هریسان ومومې، خو هوډمن او غیرتمن خلک د الله تعالی په مرسته او ژمنه باوري وي. ژباړه: پر هغوی یې ډاډینه نازله کړه. همت مه بایلئ. ډیر خلک داسې وي چې همت یې بایللی وي او پر ځای ناست وي. که دوی وپوښتل شي نو ډیرې وړې خبرې دوی بې زړه کړي وي. لکه تاسې د مدینې منافقانو ته ځیر شئ، کله چې هغوی جهاد ته وبلل شول نو هغوی د څومره عادي شي له امله همت وبایله او د جهاد ډګر ته له وتلو پاتې شول، ځکه له دغو منافقانو سره یوازې د خپلې ګیډې غم و چې که جهاد ته لاړ شو نو پاخه فصلونه مو خرابیږي. قرآن کریم د هغو منافقانو حال داسې بیان کړی چې کله دوی جنگ ته وبلل شول نو د هغوی پر ژبو داسې بانو او عذرونو واکمني کوله. ژباړه: په ګرمۍ کې مه ووځئ. ژباړه: ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې مه اچوه.
ژباړه زموږ کورونه بې سرپرسته تر خطر لاندې دي. ژباړه موږ ویریږو چې موږ په کوم غم لتاړ نشو. ژباړه الله تعالی او دغه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې له موږ سره کومې ژمنې کړې وي هغه له غولونې پرته نور څه نه وي. څومره لوېدلي او ټیټ احساسات، څومره بې همتي. په رښتیا هم د خپلو خېټو پهلوانان د کورونو او ماڼیو قهرمانانو سترګې نه پورته کوي چې په اسمان کې د فضیلت ستوري وګوري. د هغوی همت او علمي مورال یوازې ښه موټر، ښه ماڼۍ او ښې جامې وي. همدغه د انسانیت تر ټولو لویه ستونزه ده چې له دې نړۍ پرته بل هدف نه لري. د هغه د ترلاسه کولو هڅه وکړي. وایي چې له لوښي نه اوبه ایسته کړی شي نو هوا پکې ځای پر ځای شي. بیا نو د همدغه کار په اړه چې ته یې هم مهم ګڼې فکر وکړه چې آیا د دې وړ دی چې خپله غصه، وینه او عقل هر څه ورکړي؟ دا خو یوه ناچله او تاواني سودا ده. ارواپوهان وایي چې د هر شي لپاره یو مناسب حد وټاکه، ځکه الله تعالی د کائناتو په نظام کې د هر شي لپاره یوه اندازه ټاکلې ده. لکه چې الله تعالی فرمایي قد جعل الله لكل شيء قدرا. ژباړه الله تعالی د هر شي لپاره یوه اندازه ټاکلې ده. نو هرې قضیې او پیښې ته خپل وزن او حجم ورکړه. له کمي او زیاتي نه ځان وساته. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یارانو ته چې د ونې تر سیوري لاندې له هغه سره په وفادارۍ بیعت وکړ او د الله تعالی خوښي ترلاسه کړه، خو یو سړي چې دغه وخت هغه ته خپل اوښ تر هر څه ډیر ارزښتمن و، له دې امله د بیعت له دغه ویاړه بې برخې شو. د الله پر ویش خوښ اوسه. په کار ده چې د الله تعالی پر ویش خوښ شئ. د الله تعالی پر درکړیو نعمتونو شکر وکړئ، ځکه په قرآن کریم کې هم ځای پر ځای د شکر حکم شوی دی. تاسې د مخکینیو علماو سیرت وزیرئ چې هغوی په څومره تنګسه کې څو کاله ژوند تیر کړی دی، سره له دې چې هیڅ دنیوي شتمني ورسره نه وه، نه هغوی ښکلې ودانۍ او نه خدمتګاران درلودل، خو بیا هم خوشحاله و او سرومال یې له دینه ځاره و. د دوی په مقابل کې به داسې خلک هم ووینئ چې هر ډول دنیوي نعمتونه ورسره و، خو همدغه نعمتونه یې د بدمرغۍ لامل شول. له دې سره په تړاو یو څه خبرې وړاندې تیرې شوې، خو دلته یې لږ په تفصیل سره راوړو، او هغه دا چې په مالی، بدني او له هره پلوه د الله تعالی په ورکړه خوښه او راضي اوسه. کټ مټ همدغه قرآني منطق دی، لکه چې فرمایي ژباړه نو څه چې زه درکړم هغه واخله او شکر پرې ادا کړه، ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړه. او دا د دې دلیل دی چې هر څه په یوه تله نشي تلل کېدی. وګوره یو سړي به نړیوال سند او برایلیک ترلاسه کړی وي، خو د هغه له علم نه به چاته یو ذره خیر هم نه وي رسېدلی. په مقابل کې به یې ځینې داسې خلک وي چې له محدوده پوهې سره به یې د خیر او ګټې چینې روانې کړي وي. که نیکمرغي غواړې نو پر هماغه صورت خوښه او راضي اوسه چې الله تعالی ترکیب کړی. د غراض په هغه واک او ځواک خوښه او راضي اوسه چې الله تعالی درته بخښلی دی. بلکې ځینې زهد پالي به دا هم درته ووایي چې په هغه نعمت چې ته پکې تر لږ څیز هم رضا او خوښي څرګنده کړه. عطا بن رباح په خپله زمانه کې یو ستر عالم و. نوموړی یو آزاد شوی غلام و چې له رنګ تک تور و، په بدن شل او په سر پک و. په مقابل کې احنف بن قیس د عربو حلیم سړی چې وچ کړس بدن یې درلود، په ملا نری، لنډې پونډۍ او وړه کوپړۍ یې درلوده. اعمش د خپلې زمانې لوی حدیث پوه و چې دی هم له آزاد شویو غلامانو څخه و. بې وزله او فقیر، په سترګو ضعیف او تل به یې شکېدلې جامې په تن وي. بلکې تر دوی له مخه پیغمبران علیه السلام تیر شوي دي چې ډیری یې د میږو او وزو شپانه و. داود علیه السلام آهنګر و، زکریا علیه السلام نجار و، ادریس علیه السلام خیاط و، سره له دې چې د بشریت تر ټولو غوره وګړي و. په هر صورت د الله تعالی پر مواهبو خوښ اوسه. دا چې نه مال لري او نه جمال، دا د الله تعالی ویش دی. ژباړه د دوی د دنیوي ژوندانه تیرولو وسایل خو موږ د دوی په منځ کې ویشلی دي. جنت او د هغه پراخي را یاده کړه. په ژوند کې انسان له هر ډول حالاتو سره مخ کیږي، کله تنګسا او کله خوشحالي وي. نو که څه ورځې ته غمجن اوسې، یا د چا حق تر پښو لاندې کړ او یا یې در باندې تیری وکړ، نو ته د دغو ستونزو په بدل کې د جنت نعمتونه را په زړه کړه. که داسې دې وکړل نو ټولې اندېښنې به دې ختمې شي او له ډېر لوی تاوان نه به خلاص شي. عقلمن هماغه څوک دی چې د آخرت لپاره کار کوي، ځکه چې همدغه همیشنی کور دی، او تر ټولو ناپوه هغه څوک دی چې په دې فاني نړۍ پسې ونښلي. او همداسې خلک د مصیبت پر مهال ډېر اندېښمن او پر خپلو کړو پښیمان ښکاري، ځکه دوی سپکه او بې ارزښته نړۍ په پام کې نیولې او هغه همیشنی کور یې هیر کړی. نو له دې امله د داسې کسانو غوښتنه دا وي چې په دنیوي ژوند کې دي موږ له هیڅ ډول داسې ستونزې سره مخ نشو چې زموږ خوښي کموي.
که دوی د جهالت او وحشت دغه تور او چټله پرده له سترګو پورته کړي نو حقایق به ورته په ډاګه شي او د همیشه والي په کور یعنی جنت کې به خپلې ماڼۍ هوري او غلمان په جوته توګه وګوري. آیا موږ په دې اړه کله اوږد فکر کړی چې په جنت کې استوګن خلک نه مرګ لري او نه اندېښنه، نه لوړې او ژورې لري، نه زړښت لري او نه فنا؟ په داسې کوټو کې به استوګنه ولري چې ظاهر به یې له باطنه او باطن به یې له ظاهره ښکاري. هلته داسې څه شته چې نه سترګو لیدلي، نه د هغې په اړه غوږونو څه اورېدلي او نه د کوم انسان په خوا خاطر کې راغلی دي. یو سپور به یې د ونې تر سیوري لاندې 100 کاله مزل کوي خو بیا به هم لنډولی نشي. یوه خیمه به یې 80 میله اوږدوالی لري، ویالې پر اوبو، شیدو، شاتو او شرابو تر تازه او ډکې بهیږي. ماڼۍ یې ښکلي او تختونه یې اوچت دي. لنډه دا چې د ارمانونو او هیلو د پوره کېدو ځای جنت دی او په جنت کې هر څه شته. کله چې مسیر د دغه ستر او نه فنا کېدونکي کور لور ته وي نو د دې نړۍ غمونه بیا انسان ته بیخي سپک او وړ ښکاري. نیکې چارې ترسره کړه چې د الله تعالی جنت ته ورشي او د هغه په ګاونډ کې استوګن شي. ژباړه او هغوی یعنی جنتیانو ته به په جنت کې ووایي چې پر تاسې سلامتیا ده، څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلي یاست، نو څه ښه دی دغه د آخرت کور. په هر کار کې منځلاري یا اعتدال یو شرعي او عقلي مقصد دی او که څوک نیکمرغه ژوند غواړي نو خپلې هیلې دې په واک کې ولري او په هر حال کې دې له منځلارۍ نه کار واخلي. هغه د غوسې او که د نرمۍ حالت وي، همداشان په هر څه کې له کمي او زیاتي نه ځان ساتل پکار دي، ځکه عدل دومره اړین څیز دی چې دین هم له میزانه یعنی تلې سره رالیږل شوی دی او دنیوي ژوند پر عدل ولاړ دی. ډیر بیلاری او ستومانه هماغه څوک دی چې په خپلو هیلو او هوس پسې ځغلي او غاړه یې ورته ایښې وي، ځکه دی هر وخت د حوادثو ښکار شوی او د ژوند زاویې ورته تورتم شوي وي. دغه ډول خلک په حقیقت کې په خیالاتو او اوهامو کې ژوند کوي، ان تر دې چې کله داسې فکر کوي ګنې ټول خلک د ده پر ضد دي. د دې امله یې همیشه له وسوسو، غمونو او اندېښنو سره کور وي. ویرول او ترهول شرعاً ممنوع دي، خو طبعا اسانه دي او دا چاري هماغه څوک سرته رسوي چې له دین او له ژوندیو ارزښتونو څخه بې برخې وي، الهي اصول او مبادی ونه پیژني. نو داسې خلک بیا ژباړه دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد ګڼي. ښه ډاډه ژوند کوه او هسې اټکلي پیښې په ذهن کې منځوروه، ځکه زیاتره چې له څه شي ویرول کیږي هغه له سره وجود نه لري او یا یې وقوع هیڅ شونی نه وي او د ځان ډاډمن کولو یوه طریقه دا هم ده چې که له کوم مصیبت څخه ډاریږي نو د هغې تر وقوع له مخه د هغې اټکل بد او ناوړه صورت په ذهن کې ځای پر ځای کړه. په دې سره به ته بیا له وسوسو او اوهامو څخه خوندي پاتې شي او هره لویه ستونزه به درته کوچنۍ ښکاري. ای زما هوښیاره وروره، د مچ له وزرو نه غرونه مه جوړوه، بلکې له اقتصاد او اعتداله کار واخله. د محبت او کرکې په اړه په حدیث شریف کې راغلی چې په دوستي کې ډیر مه خوښیږه، کیدای شي دغه کس دې سبا ته دښمن شي او په دښمنۍ کې ډیر مه ترخیږه، ښایي همدغه کس یوه ورځ ستا دوست شي. نو له دې امله په هر کار کې منځلاري پکار ده. ژباړه لري نه ده چې الله تعالی یو وخت ستاسې او د هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله تعالی غټ قدرت لري او هغه غفور او رحیم دی. غم او اندېښنه مطلوب نه ده. د غم او اندېښنې داسې څرګندونه ناروا ده چې انسان شرعي پولې ونړوي. په قرآن کریم کې له دې کاره ځای پر ځای ژغورنه راغلې، ځکه چې غم او اندېښنې زړه مړاوی کوي او له عبادت نه یې اړوي، وینه سړوي او غم د بدن لپاره د کینسر په څیر دی. او د دې راز دا دی چې غم انسان بېزوره کوي، له کاره یې وباسي او شیطان ته تر ټولو خوښ کار دا دی چې انسان اندېښمن کړي. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له هغو چارو منع فرمایلی چې له امله مسلمان اندېښمن او غمجنیږي. په دې اړه الله تعالی فرمایي ژباړه بېزړه کیږئ مه، اندېښمن کیږئ مه. ژباړه او د دوی پر حال خپل زړه مه ځوروه. ژباړه مه خفه کیږه، الله تعالی له موږ سره دی. همداشان په یو بل ځای کې فرمایي ژباړه پر دوی به هیڅ خوف او ویره نه وي او نه به دوی غمجن وي. ګورئ شریعت د یو مسلمان د خوښۍ او ناخوښۍ په پامنوي فرمایي که په یو مجلس کې 3 کسه ناست وي نو 2 کسه دې په خپل منځ کې پټې خبرې نه کوي، هسې نه چې په دې سره 3م کس زړه ته څه خبره راشي او هغه اندېښمن کړي. خفګان مطلوب او مقصود نه دی او نه پکې څه ګټه شته. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له حزن څخه په دې ټکو کې الله تعالی ته پناه وروړې ده. ژباړه ای الله تعالی له غم او اندېښنې څخه تا ته پناه دروړم.
په وهم او حزن، غم او اندېښنه کې توپیر دا دی چې اندېښمن کېدو ته هم وایو کله چې دغه اندېښنه له ټول زړه راچاپېره شي بیا حزن بلل کېږي. خو دا دواړه د زهرو هماغه ترخې کپلې دي چې روحیه کمزوري کوي، بې همتي او ملامتیا رازیږوي. څومره ښایسته شی په نظر کې ورځي ورته بد برېښي، د ژوند ټولې خوښۍ او نیکمرغۍ په دردونو بدلوي. په هر صورت انسان باید په یو ډول ځان پر غم او اندېښنو لاسبری وساتي او الله پاک مکړه که کوم غم سره مخ شي نو په تدبیر ترې ځان خلاصول پکار دي. د دې عمله جنتیان چې کله جنت ته دننه شي نو داسې به ووایي: ژباړه هغه ذات د ستاینې وړ دی چې غم او اندېښنې له موږ څخه لرې کړه. او دا د دې دلیل دی چې هغوی په دنیا کې ارومرو غمجن او اندېښمن شوي ول. همداشان د یو نیک کار په پاتې کېدو غمجنېدل ښه کار دی. خو د الله تعالی په نافرمانۍ کې د پریوتو له امله چې کله انسان غمجنیږي نو دا هم د دې خبرې دلیل دی چې د دغه کس زړه لا ژوندی دی، ځکه پر ګناه خفه شو او د مؤمن هیڅ خفګان بې ځایه نه ځي، بلکې په هر اندېښنه د مؤمن ګناهونه بخښل کیږي. خو د دې دا معنا نه ده چې انسان د غمونه وغواړي یا غمونه عبادت وګڼل شي، او یا ګنې اسلام د دې خبرې سپارښتنه کړې چې تاسې له الله تعالی څخه غمونه وغواړئ. ځکه که داسې وای نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به خپل ټول ژوند په غمونو او اندېښنو کې تیر کړی و. خو هسې نه دي شوي، بلکې د هغه سینه ډیره پراخه وه، همیشه به یې پر شونډو مسکا خپره وه، خوښه او نیکمرغه و. له دې امله موږ او تاسې ته هم پکار ده چې د ځان لپاره خوښي ولټوو او له الله جل جلاله نه ښه ژوند وغواړو. حافظ ابن حجر رحمه الله په منبهات کې د حدیث راخیسته چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو ورځ د صحابه یوې ټولۍ ته ورغی او هغوی یې وپوښتل چې په څه حال کې مو سبا کړ؟ عرض یې وکړ چې د ایمان په حالت کې مو سبا کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وپوښتل چې ستاسې د ایمان نښه څه ده؟ هغوی په ځواب کې وویل زموږ د ایمان نښه دا ده چې موږ پر ستونزو صبر کوو، په پراخۍ کې د الله تعالی شکر کوو او د هغه پر پریکړه خوښ یو. د دغه ځواب په اوریدو هغه صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د کعبې په رب مې د قسم وي چې تاسې کلک او رښتینی مؤمنان یاست. د اندېښنو د له منځه وړلو دعا. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما وهب بن منبع وپوښت چې ته خو آسماني کتابونه مطالعه کوي، آیا په کوم کتاب کې د اندېښنو د له منځه وړلو په اړه کوم په زړه پورې نسخه تر سترګو شوي چې د سختې اندېښنې پر مهال په کارولو سره له واره اندېښنې له منځه یوسي؟ وهب بن منبع وویل هو، دا دعا ده. ژباړه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا دعا ماته په خوب کې راوښودل شوه او زه نه پوهیږم چې بل چاته به هم دا دعا معلومه وي. مناجات. د اوسنیو حالاتو په پامینوي موږ باید په شپه او ورځ کې یو وخت وټاکو چې پکې له الله تعالی نه د دنیا او آخرت د ښېګڼو غوښتنه او د فتنو له شرونو پکې پناه وغواړو. همداشان په قرآن او حدیث کې د سبا او بیګا نور ډیر ګټور ذکرونه او دعاګانې شته. په دې لړ کې شپږ هغه کتابونه مطالعه کول پکار دي او ځانګړي ډول په ناسته ولاړه او په هر حال کې دا دعا حسبنا الله ونعم الوکیل ډیره ویل پکار دي. مسکا او تبسم د غم علاج او د ټپي زړونو مرهم دی او دا د روح په سوکالۍ او د زړه په خوښۍ کې ستره ونډه لري. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به کله ناکله مسکل ان تر دې چې مبارک غاښونه به یې ښکاره شول، خو په خندا کې له اسرافه کار اخیستل نه دي پکار، ځکه په کړس خندا زړه وژني. له توسط او منځلارۍ څخه کار واخله. له مسلمان ورور سره په مسکا مخ کېدل صدقه ده، خو په چا پورې خندل او له ملنډو وهلو څخه منع راغلی. خوښ مزاجه انسان نه یوازې د ځان په ګټه وي بلکې خپل خپلوان ورسره هم خوشحاله وي. داسې کس د کار وړتیا لري او له نورو سره ښه چار چلند کوي. که ماته اختیار راکړل شي چې په مال، دولت او نیکمرغه زړه کې یو شی خوښ کړه نو زه به پکې نیکمرغه زړه خوښ کړم، ځکه د داسې بد خویه کس پر شتمنۍ څه چې ورته وګوري نو داسې ښکاري ګنې د کوم خپلوان له جنازې راستون شوی دی. پر هغه ښکلې ښځه څه چې له فساده ډکه وي، تر دې خو هغه ښځه زر ځلې ښه ده چې ظاهري ښکلا نه لري خو اخلاقي ښکلې وي او په خپل ښه خوی له کوره جنت جوړ کړي. عربو به خوش مزاجه او داسې انسان خوښاوه چې تل به یې پر شونډو مسکا خپروه او د دې برعکس توندخوی او غصناک کس د چا هم نه خوښیږي. توندخوی او غصناک خلک د دنیا شنه باغونه کله لیدلی شي، ځکه هر انسان د خپل مزاج مطابق دنیا ته ګوري. چې څوک د ښکلو خیالاتو او ښه مزاج خاوند وي نو هغه ته دنیا هم ښکلې او رنګینه ښکاري. خو د دې برعکس په نړۍ کې داسې خلک هم شته چې په هر څه کې بدمرغي را برسیره کوي او داسې نیکمرغه خلک هم شته چې په هر څه کې نیکمرغي پلټي. که یو څوک تل پردی نیمګړتیاوې پلټي نو خبره ان تر کنځاو او نښتې رسیږي او په دې ډول له یوې وړې خبرې نه د ټول کور سکون اور واخلي.
ځینې خلک داسې هم وي چې د یو چا له خبرې سم مفهوم وانه خیستلی شي نو په خپله هم اندېښمن او د نورو لپاره هم د سر درد شي، ځکه که د ده خپل ژوند تنګ وي نو غواړي چې په بل چا پورې هم ژوند اور کړي او په داسې خلکو کې د شر او فساد د ډیرولو وړتیا وي. دوی د شر له زړه نه لویه ونه جوړوي او د خیر لور ته یې هیڅ پام نه اوړي. ژوند یو فن دی چې زده کړې ته اړتیا لري. ځینې خلک دنیوي مال او متاع ته بلا ډیر ارزښت ورکوي خو ښه ژوند ته له سره په غړېدلو سترګو نه ګوري، ځکه د دوی په زړونو او مغزو کې دې خبرې ځای نیولی وي چې کله شتمن شي نو ټولې خوښۍ به په خپله ور په برخه شي. خو دوی تېروتي دي، ځکه تاسې به ډیر داسې شتمن لیدلی وي چې د خوب په ارمان وي، ځکه دوی پر شتمنۍ خپل سکون او آرام پلورلی وي، سره له دې چې مال او دولت د ژوند د هوساینې ذریعه ده، نه د ژوندون موخه. کله چې ذریعه او موخه وګڼل شي نو خپل ژوند او له ستونزو او کړاوونو سره مخ کیږي، او کله چې یو څوک په وړوکو شیانو او مقصدونو کې ښکیل شي نو داسې کس د ژوند اهمو مقاصدو په اړه له سره سوچ نشي کولی او نه څه ګټور ګام پورته کولی شي، ځکه د ده نظر بیا هومره لوړ پرواز نشي کولی. د اسلام سپیڅلي دین په عقایدو او عباداتو، سلوک او اخلاقو کې په منځلارۍ امر کړی، نه تریو تندی او نه په ډکه خوله قهقه خندا، بلکې توسط، منځلاري، وقار، متانت او روح خوښي پکار ده. ابو تمام وایي تر ابو علي جار شم چې د هیلمن لپاره د سباون پیغام او رون ستوری ده، ښه سنګین او خوښ مزاجه سړی ده، کله ناکله ټوکې هم کوي خو ټوکې د هغه عادت نه دی. انسان باید په دې وپوهیږي چې هغه د بې ګټې چارو لپاره دې نړۍ ته نه دی رالیږل شوی، بلکې ورته پکار دی چې د ځان لپاره لوړ هدف وټاکي، خپلې ټولې هلې ځلې د هغې موخې د ترلاسه کولو لپاره ګړندۍ کړي او نهیلې دي د ځان پر لور نه راپرېږدي، ځکه دا د همت ځواک بې زوره کوي.